مولانا عبدالسلام عارف صاحب هغه شهید شو نو هغه په جنازه کې کتا اوس ته پته نو بیا مفتی عبدالله شاه صاحب حفظه الله او شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله مولانا شیخ قاسم صاحب حفظه الله دا غټ غټ علماء کرام ټول الته کې بیا جنازې ته ورغلیو نو هغه جنازه کې چونکه هر عالم چې کوم دی هغه پکې بیا خبرې کولې نو هغه کې دا کار شوی دی چې شیخ ادریس صاحب کله بیان کوي خبرې کوي نو په هغه بیان کې چونکه د علماء کرام نن سبا ډیر زیات شهیدان کیږي نو په هغه بیان کې چې دی نو هغه لجړه ورغلی دی او جاړي نو خلکو ته باقاعده هغه جړه سره لګیا دی او زړه دردیږي خامخا سړی له جړه ورځي لکه دا داسې مسلمانان دي دا هغه جړه نه ده هغه یو کس راغستی ده او په خپله ورسره لګیا وي ته دا وګوره وي دا وي ځان ته غټ شیخ وي او دا غټ مولا ځان ته وي وي جړه ولا نه ورځي لکه چې جړه نه درځي وي څه لاسې اکټینګ کې د الله بنده هغه د یو بزرګ عالم په جنازه باندې ولاړ دی او ته په هغه پسې دا خنداګانې کې چې تاله جړه نه درځي او ته د جړه اکټینګ کې او ته هغې له مشورې ورکې چې تاسو دا چلو کې او تاسو هغه چلو کې را پاسې ولې نه نو دا خلق چې کوم دي د دې د زړونو دومره کلک شوي دي که نه دا خلق وایي په موږ باندې پلان کې ازمایش راغې په موږ باندې پلان کې مصیبت راغې موږ په دې سیز کې ګرفتار یو الله به تاسو په دې سیزونو کې ولې نه ګرفتاره کوي چې یو عالم سپینګري په رڼا ورځ باندې چا شهید که او د هغه تپوس نشته او الټه ته د هغه مذاق وړاوې پخپله چې به دې موته دعا کړي که نه چې یا الله تی وبخي او چې کم خلک یې دعا له تللی دی جنازې له تللی دی او په جنازه باندې ولاړ دي او په جنازه باندې کم خلک جاړي ورپسې ته خو پخپله نه نو هغې پسې هم ته خبرې کې او هغې پسې هم ته خنداګانې کې چې د جړه چل ولا نه ورځي او دا جړه ولا نه ورځي او دا چل دی او هغه چل دی نو د دې د وجې نه دا خلک چې دي نو د دې د زړونه کلک شوي دي د هر څه نه دي ګپ جوړ کړی دی اوس د چا په مرګ زمونږ او ستاسو په مرګ باندې ګورې دا خلک چې دي دا خفه کېږي نه مونږ په یو بل ملاتړ نه یو جوړ شوی که نه د علماء کرام زه همیشه دا خبره کوم چې څومره مکاتب فکر دي هغه ټول خپل ستاسو چې څومره مسایلو کې اختلافات دي اختلافات په خپل ځای ساتئ خو په دې بعضو څیزونو کې د یو بل ملاتړ جوړ شي ملاتړ چې دا غیر غماس په تاسو باندې راتلی نه شي نو دیله یو ځای کېدل پکار دي مضبوط کېدل ولا پکار چې دی مضبوط شي